سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. د زابل په ښارصفا ولسوالۍ کې یو پولیس خپل 9 نور ملګري پولیسان ووژل. په دغه ولایت کې یو لوړپوړي چارواکي د نوم د نه خپرولو په شرط ویلي دغه پیښه تېره شپه په جلدک سیمه کې د یو نفوذي کس له لوري رامنځته شوې او بریدګر په تېښته بریالی شوی دی. له دې سره سم د زابل د والي ویاند بیا وایي دغه پیښه د پولیسو پر پوستې د طالبانو د برید له امله رامنځته شوې او پکې 4 پولیسان وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د بدخشان ارغنجخا ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو له لوري ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویاند وایي افغان ځواکونو یا د ولسوالۍ له 2 شپو سختو نښتو وروسته پریښې او ولسوالۍ له ټولو تجهیزاتو سره د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې 4 دولتي سرتیري وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. خو د ولایتي شورا غړي بیا د وژل شویو سرتیرو شمېر 14 تنه ښیي او د ټپیانو شمېر 10 تنه بولي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې ناټو او امریکا ګډه موخه لري. زلمي خلیزاد تېره ورځ په بروکسل کې د ناټو له لوی منشي سره په کتنه کې ویلي د دواړو ګډه موخه دا ده چې په افغانستان کې د سولې داسې هوکړه وشي چې د تېرو لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. ټاکل شوی ښاغلی خلیزاد خپل دغه دورهیي سفر افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته وغځوي. 14 طالبان په کندهار کې د 2 بېلابېل نښتو له امله ووژل شول. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې نښتو کې چې تېره شپه د میوند او خاکریز ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 12 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 4 پولیسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. او د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکې ځانګړی پلټونکی وایي چې افغانستان به له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته بهرنیو مرستو پورې تړلی وي. جان سپکو پراخې ناامنۍ، د پولیسو کمزورتیا، کمزوری اقتصاد او د ښځو حقونو پر وړاندې ګواښونه د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ موارد بولي او زیاتوي یوازې له طالبانو سره به د سولې هوکړه د دې هېواد ستونزې حل نه کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.